دوستانو سلامونه احترامات مې قبول کړي په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسې د ویډیو د سر خط ویلی دی، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه موږ تاسې ډیلیټ سوي ویډیوګانې، عکسونه، فایلونه، اسنادونه دا هر څه ترلاسه کولی سو. هغه که چیرې زموږ څخه ډیلیټ سوي وي موږ تاسې بیرته ترلاسه کولی سو. دوستانو یا هم راڅخه ډیلیټ سي. دوستانو په دې ویډیو کې به تاسې ډېر څه زده کړئ. خصوصا دوستانو زه کوشش کوم چې داسې یو مطلب یا داسې یو خبره ترجمه کړم چې هغه تاسو ته ګټه هم وکړي. نو دوستانو تاسو په رسته لاس کې دغه نوشته وینئ، دا ما ترجمه کړې ده. دوستانو هیله لرم که چیرې ویډیو درته مفیده تمامه شوله، که نه وه دوستانو تاسې ته دغه خبره هم مفیده تمامېدلی سي. زما مقصد د دې هر څه څخه دغه دی چې زه تاسو ته خدمت وکړم دوستانو، هغه چې د هر لحاظ څخه یې زه غواړم چې تاسو ته خدمت وکړم. نو دوستانو که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو لطفا د سبسکرایب پر بټن کلیک ووهئ، د زنګولې پر بټن کلیک ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته راسي. دوستانو تاسو به په لومړي قدم کې پلی سټور ته ولاړ شئ. دلته به تاسو ولیکئ ریسایکل ماسټر. که چیرې تاسو دلته نه سوای لیکلی دوستانو، ما لینک په ډسکرپشن کې هم درته پرېښی دی، تاسې د هغه ځای څخه ډایرکټ هم ډاونلوډولی شئ. دوستانو دغه اپلیکیشن دی، تاسې ته به د اوپن پر ځای انسټال بټن راسي، تاسې انسټال کړئ، بیا د اوپن بټن درته راځي. نو ما انسټال کړی دی دوستان، دلته پر اوپن باندې کلیک وهم. دوستانو دا عین د کمپیوټر سیستم دی. کله چې تاسو په کمپیوټر کې یو شی ډیلیټوئ، هغه چې هر څه وي تاسې بیرته ریکوري کولی شئ، ځکه چې ریسایکل بین لري کمپیوټر. نو اوس ټلیفون هم دا ته ورسېدی چې ریسایکل بین یې پیدا کړي. خو دوستانو هر وخت چې تاسې ویډیوګانې دا شیان ستاسې څخه ډیلیټېږي، دغه اپلیکیشن به ستاسې په ټلیفون کې که چیرې دا اپلیکیشن یې بیرته هغه نه ریکوري کېږي. دا یوه خبره په ذهن کې دوستانو دلته ګورئ ایمیج، ویډیو، آیډیو، ډاکومنټ، ادر اپ. دوستانو دلته تاسې عکسونه، ویډیوګانې یعنی کلیپونه، آیډیوګانې یعنی MP3 یا بې تصویره ډاکومنټس اسنادونه دي، ادر او داسې نور اپ. خو نو تاسو پیژنئ چې اپلیکیشنونه دوستانو که چیرې پیښې تاسې د پلی سټور څخه اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړي وي، د هغه ستاسې ریکوري نه وي پرته یعنی کاپي نه وي پرته، ستاسې څخه په ناپامي کې ان انسټال سي، تاسې د دغه اپلیکیشن په ذریعه بیرته هغه اپلیکیشنونه ترلاسه کولی سئ، بیا ډاونلوډ ته ضرورت نشته. ډېر ښایسته اپلیکیشن تاسې په ضرور استعمال کړئ. زه اوس څه دوستانو تاسې عملا ښه یم، زه یو ویډیو او یو عکس ډیلیټوم، تاسې ته به اوس عملا زه وښیم دوستانو. دوستانو دغه یوه ویډیو ده او دا بل چې دی عکس دی، دغه دواړه زه ډیلیټوم او زه تاسو ته عملا ښیم چې څنګه بیرته ریکوري کیږي. دوستانو دلته راځم، تاسې لوړ وګورئ دوستانو، دلته په دغه بار کې هم درته نوشته دي وایي 2 files backup recently، یعنې دوه فایله بیرته دلته راغله اوس دستي. دلته دغه اپلیکیشن خلاصوو. د دې ځای څخه دوستانو تاسو دلته کلیر آل باندې که چیرې کلیک ووهئ دوستانو، دلته چې هر څومره وي که ویډیوګانې وي که عکسونه وي هر څه چې وي، دغه کلیر آل باندې ټوله مکمله د منځه څخه ځي، ستاسو په ټلیفون کې نور نه پاتېږي. او که چیرې تاسې پر عکس باندې کلیک ووهئ، دلته ریموف نوشته دی، یعنې دغه دا ویډیو ده دوستانو، ریموف یعنې د منځه څخه یوسئ او ریکور معنا بیرته یې ترلاسه کړئ. زه په ریکور باندې کلیک وهم، دا ما بیرته ټلیفون ته واستوله. او دلته دغه بل عکس دی دوستانو، پر دغه عکس چې کله زه کلیک وهم دلته هم دغسې سیسټم راته راوړی ریموو او ریکور. زه پر ریکور کلیک وهم دوستانو، بیرته ټلیفون ته ولاړئ. نو زه دوستانو دغه تاسې ته ښکاره کوم چې په ټلیفون کې دغه عکسونه بیرته راغلي دي. دغه دوستانو دغه عکسونه چې تاسې وګورئ، یو عکس دی او یوه ویډیو ده.
کوم چې بیرته راغلله هلته ریکور شوله. نو دوستانو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، تاسې یې پله ضرور استعمال کړئ، ډېر خوندور اپلیکیشن دی. دوستانو ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو که چیرې تاسې غوښتنه ولرئ د ویډیو د جوړولو ده، انشاءالله زه ستاسې په خوښه هم درته جوړوم. هره ستونزه چې تاسې ولرئ زه پر هغه باندې ویډیو درته جوړوم چې ستاسې سر په خلاص وي. تر بیا پورې دوستانو ښې چارې.